محترمو لکه ستاسو ته بهتره معلومه ده چې د امارت اسلامي د شفقت او د ترحم د مخنه د دې شفاخانه یا د دې ریفارم لپاره نږدې 4 میلیارډ یا څه باندې 4 میلیارډ پیسې مختص شوې دي چې په دې کې به تقریبا 310 میلیونه موږ د دې شفاخانه په تعمیراتي کارو باندې مصرف کوو او تقریبا 2 میلیارډ 600 میلیونه به موږ د دې لپاره طبي تجهیزات اخلو همدارکه به 921 میلیونه د دې په معاشاتو باندې مصرف کیږي 10 میلیونه به تقریبا د اتاق عجل لپاره ادویات اخیستل کیږي عملیاتي مصارف تقریبا 140 میلیونه سنجول شوی دي او مواد مصارفي طبي دې لپاره به 13 میلیونه مصرف کیږي او دا رقم ته غیر طبي تجهیزات لپاره 10 میلیونه افغانۍ په نظر کې نیول شوی دي دا د افغانستان په تاریخ کې اول وار ده چې د وی شفاخانه د ریفارم لپاره دومره درنه بودیجه په نظر کې نیول شوی ده موږ په خوا په جمهوریت شفاخانه کې فقط او فقط شپږ یا اته تخصصي ادارې درلودلې د دې نه وروسته به په دې شفاخانه کې به 28 مختلف تخصصونه او سپیشلایز برنامې مخې ته وړل کېږي په خوا باندې په دې کې نهایي گنجائش نږدې د 300 بسترو چې دا به ان شاء الله اوس 400 بسترو ته لوړېږي همدارکه ته د پرسونل په حصہ کې تقریبا 2291 پرسونل به دلته خدمات وړاندې کوي د جراحي او مربوطه شعبه کې به 115 پرسونل په داخله او مربوطه شعبه کې به 200 پرسونل او په امرجنسي کې به تقریبا 300 بستر بخښنه غواړم دا بستر دي چې 115 بستر موږ د جراحي لپاره 200 بستر موږ د داخلي لپاره او د عاجل لپاره 15 بستر موږ په نظر کې نیولې دي چې دا مجموعي 400 بستر کېږي او مجموعي دلته پرسونل چې خدمات په وړاندې کوي هغه به 2291 نفر وي موږ په دې شفاخانه کې پلان لرو چې نه صرف دا چې چیرته دلته د موږ د خپل ولسونو یا د وګړیو لپاره معیاري خدمات وړاندې کوو بلکې دا د موږ د تخصص لپاره د ټیچینګ یو بهترین هاسپټل یا دلته موږ پر روان وخت کې د ریسرچ سنټر په توګه باندې هم کار ځنی واخلو